ستړي مشئ، سلامونه، زه رحمان بنرم او د افغانستان انټرنیشنل پښتو څانګې لپاره یو ځانګړی رپورټ دی چې په هغې بحث کوم. زما سره زما همکار او د افغانستان انټرنیشنل پښتو څانګې مشر ایډیټر ډاکټر محبوب شاه محبوب صاحب ناست دی. سهار مو بخیر. ډېره مننه، ستاسو سهار په خیر بنور صاحب. ډاکټر صاحب، نن په افغانستان انټرنیشنل پښتو څانګه ستاسو یو معلوماتي رپورټ خپور شوی دی او دې رپورټ کې مال وستل چې تاسو لیکلي دي چې د افغانستان د طالبانو د کابینې لوړپوړي یو شمېر مشران چې دي هغه ځان ته مذهبي القابات لکه شیخ الحدیث، شیخ یا مفتی القاب کاروي. خو ستاسو رپورټ دعوه کوي چې دا در اصل دا القابات دوی ناسمه توګه کاروي، سم نه دي. دا څوک دي او دا ولې کوي؟ په دې بحث کوو. خو لومړی که په دې موږ پوه کوئ ولې مو لیکه دا رپورټ، څه تشه مو ډکول وغوښتل؟ ډېره مننه بنیر صاحب. په دې وروستیو کې که ستاسې پام وي طالبانو یو جزایي اصولنامه خپره کړه او په دغه اصولنامې کې د افغانستان خلک په څلورو طبقاتو وویشل. لومړۍ طبقه پکې ملایان وو چې دوی ته په ډېر ارزښت قایل شوي وو او هغه جزئیات یې ټولو ته معلوم دي. او طالبانو په جعلي ډول، البته د کابینې یو شمېر غړو یې ځان ته دیني رتبې ټاکلي دي، مذهبي رتبې ټاکلي دي او په حقیقت کې هغوی د هغه لیول خلک نه دي. مثلا ځینې ځان ته شیخ الحدیث وي، ځینې ځان ته شیخ القرآن وي، ځینې حتی دکتور ځان ته لیکي چې په حقیقت کې دکتورا نه ده کړې وو. نو له یو اړخه مسله دا ده چې دوی په جعلي ډول په افغانستان کې د افغانستان په خلکو د لومړۍ ردې خلک ځان دوی حسابوي، کوم ته چې د اشرافیه وایي. بلکل. یعنی دا القابات چې دي دا د خپل حق کې د خپل رتبې یا تشخص د لوړولو په خاطر داسې کړي دي او ځکه اشرافو کې دې ځان بلکل. او دوی ځان ته مثلا شیخ الحدیث وایي، دوی ځان ته شیخ القرآن وایي، مفتی وایي، دکتور ځان ته وایي او په حقیقت کې نه دي. ځکه مو ډاکټر صاحب زه یو بله پوښتنه هم کوم د دې نه مخکې چې دا کسان څوک دي او د دې افغانستان په ټولنه باندې څه اثرات کیدی شي. بله پوښتنه دا ده چې دا د شیخ الحدیث، شیخ یا مفتی، تاسو په دې رپورټ کې البته وایي چې دی د اکوړي د حقانیه دارالعلوم نه فارغ التحصیل دي. نو فارغ التحصیل سړی خو معنی چې بیا د شیخ الحدیث دی، نو که فارغ التحصیل دي ولې نه دي دا دالته فارغ التحصیل دي بیا هم القابان دا څه مشکل دی؟ اصل مسله دا ده په دیني علوم کې که څوک غواړي چې زده کړي دا څو دورې لري. مثلا لومړی خو هغه ابتدایي مسایل دي چې دوی وي، بیا لومړۍ دوره ده، بیا دویمه دوره ده او له هغه وروسته بیا 2 کلن تخصص دی چې ته هغه یا په فقه کې کې یا به ته په احادیثو کې هغه تخصص کې، احادیث یعنې هغه 2 کلنه دوره به دې په هغه کې وي، یا قرآني علومو کې وي چې معمولا هغه له قرآن سره تړلي څومره علوم چې دي چې هغه به هم 2 کاله زده کړي کېږي. نو ته له هغه وروسته که په فقه کې دی 2 کلنې زده کړې، یعنې وروسته له لویې دورې چې کله د لویه دوره پوره کړه چې دا مختلفو مدرسو کې فرق لري. په ځینو کې 6 کاله ده لویې دورې نه چې ته فارغېږې، نه 6 کاله زده کړې باید کړي، په ځینو کې 8 کاله ده. له هغه وروسته به بیا ته 2 کاله نورې زده کړې چې ته مفتی شي، چې په فقه کې غواړي چې ته د فتوا صلاحیت ولري. که ته غواړې شیخ الحدیث شي 2 کاله باید ته په احادیثو کې تخصص وکړي. نو په حقیقت کې د خلکو نه دي کړي. مثلا یعنی دوی دارالعلوم ویلی دی، خو کوم چې سپیشلایزیشن وایي یا ځانګړې موضوع کې ځانګړتیا ته رسېدل دي او د هغې وروستو هغه لقب اخلي په رسمي توګه هغه دی نه دی اخیستی. بلکل. نو دا مو څرنګه دا تحقیق وکړه؟ تاسې د مدرسې سره خبرې وکړې، هغو درته وویل چې دا کار دی نه دی کړی د حقانیه سره؟ بلکل. په دې کې د حقانیه ځکه ځینې د طالبانو د کابینې غړي له حقانیه مدرسې فارغ شوي، ځینې بیا د نورو مدرسو فارغ شوي دي. د دوی سره موږ اړیکه وکړه. مثلا د حقانیه مدرسې ویاند یوسف شاه، مولانا یوسف شاه حسن یوسف شاه، بله، هغوی ویل چې دوی فارغ التحصیل دي. تاسو سره خبرې وکړو؟ بله، هغوی خبرې وشو، د افغانستان انټرنیشنل پښتو سره خبرې وشو او هغوی ویلي چې دا فارغ التحصیل دي
دوی هغه 2 کلن تخصص نه دی کړی. له ده علاوه بله مهمه مسله څه ده؟ ښه. مهمه مسله دا ده چې هغه پیژندنې چې د دوی په رسمي ویب سایټونو کې خپاره شوي. مثلا په خپل هم دوی ځان ته دا نه دي لیکلي چې موږ تخصص کړی، ولې شیخ الحدیث یې ځان ته لیکلی. مثلا د طالبانو د عدلي وزیر ډاکټر صاحب وبخئ، زه غواړم چې لیدونکو اردوونکو ته ووایي چې موږ راځو کوم شخصیتونه دي په کومو لوړو څوکیو باندې ناست دي، دې زه راځم. خو دې کې بله پوښتنه چې زموږ لیدونکي اردوونکي هم پوه شو، زموږ هم پوه شو، او د دوی چې کوم فارغ التحصیل دي په کوړه کې، تاسو دا معلومات د هغو نه کوشش کړی و چې دوی په کومو ژبو کې به زده کړې کولې؟ دا علوم دی په کومو ژبو کې ترلاسه کوي؟ په 2 ژبو کې، په عربي او اردو ژبه. اردو ژبه کې بالکل د هغوی نصاب په اردو دی او یو برخې په عربي. دا خو دا ټول پښتانه دي، نو هلته پښتو نه وایي که نه، هلته پښتو نشته. د هغو په نصاب د هغوی په نصاب کې پښتو نشته. د هغوی په نصاب کې د تاریخ کوم زده کړې چې د پاکستان ورکول کېږي هغه هم د پاکستان دی. البته اسلامي تاریخ ورته نه وایي. ښه ډاکټر صاحب، زه یو بل چې کوم معلومات لرم هغه ما هم څو ځله دا کوړي نصاب یا کریکولم ته پام کړی دی او د هغو سره مې وخت په وخت رابطې هم کېدي. هغو یو ځل ما ته ویلي وو چې د دوی نه چې کوم لکه د مفتي یا شیخ الحدیث ډګري واغستل شي، نو د پاکستان په قامي یا حکومتي کچ باندې دغه ډګري د انګلیسي د پوهنتون د ماسټرۍ د ډګرۍ مطابق وي او هغو ته پرې نوکرۍ ورکول کېږي. همداسې ده؟ ښه، اوس د شخصیتونو راته ووایئ چې کوم شخصیتونه افغانستان کې په طالبانو په واکمنانو کې دا وخت دی په هغه لوړ رتبه منصبونو دي او هغه ځان ته د شیخ الحدیث یا مفتي څوک دي دا؟ ښه، ګورئ دا مختلف اشخاص دي. ښه، د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم. څونه کسان دي ټول؟ ټول 9 کسان وزیران. ټول 9 کسان وزیران دي او دا ټول جعلي متخصصین دي. بالکل. د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي دی په رسمي پاڼه باندې د لیکل کېږي شیخ الحدیث. او دا نه یوازې دا چې په د طالبانو تر کنټرول لاندې د عدلیې وزارت په رسمي پاڼه باندې لیکل شوي، بلکې په ټولو لویو کوچنیو غونډو کې دلته شیخ الحدیث وي. همدارنګه د طالبانو د حج او اوقاف وزیر نور محمد ثاقب دلته شیخ الحدیث دکتور او قضاوت پوه علمي رتبې ورکړل شوي، علمي او قضایي او مذهبي رتبې چې دي. په حقیقت کې یو هم نشته. دی نه شیخ الحدیث دی، د نه دکتورا کړې ده، نه د دکتورا ډیزرټیشن لري، او نه هم د دکتورا کوم هغه رسمي کوم پروسس چې دی هغه لري. همدارنګه شهاب الدین دلاور دا د طالبانو د 3 میاشتې برحاله رئیس دی. دته هم د شیخ الحدیث رتبه لیکل کېږي. په حقیقت کې دی هم د کومې مدرسې نه چې فارغ دی، د حقانیه مدرسې نه دی، هلته فقط فارغ التحصیل دی، یعنی دغه نه دی، شیخ الحدیث نه دی. امیر خان متقي که څه هم امیر خان متقي ته د طالبانو د لومړۍ دورې د اطلاعات فرهنګ وزیر و، بیا اوس د بهرنیو چارو وزیر دی. دته په رسمي غونډو کې په افغانستان کې د شیخ الحدیث او شیخ القرآن دا نوم نه اخیستل کېږي. خو کله چې د دیوبند مدرسې ته تللی، دا اوس هند ته ورغلی، دی چې هلته تللی، هلته دی شیخ الحدیث معرفي شوی دی د خپلو ملګرو، او د خپله هم شیخ الحدیث ځان معرفي کړی دی. په حقیقت کې هم شیخ الحدیث نه دی. په هند کې دی دا کار کړی و او په رسمي توګه یعنې د هغې تایید او تردید نه دی کړی کله چې دی معرفي شوی دی او دی په هغې باندې. او زما خیال دی بیا په واپسۍ کې په راتګ کې دی یو شعر هم لیکلی و. بالکل. البته کې د بالک ډیر اوریدلی و. عبداللطیف منصور دی هم د حقانیه مدرسې فارغ دی. دته هم د مفتي لقب کارول کېږي، خو په حقیقت کې د په فقه کې هیڅ ډول تخصص نه دی کړی، او نه په خپلې پېژندنې کې دی لیکلي چې ما په فقه کې تخصص کړی. هغه 2 کلنې زده کړې نه دي کړې، او کوړه خټک هم البته هغه هم دا تاییدي چې دی واضح فارغ التحصیل دی. عبدالباقي حقانی د طالبانو د لوړ زده کړو پخوانی وزیر، اوس د امتحاناتو د کمیټې رئیس دی. هغه هم دغه ډول متخصص نه دی، هغه هم ځان ته دکتور کلمه هم کاري. دکتور هغه ته کله چې د لوړ زده کړو وزیر عبدالباقي حقانی ته په ننګرهار کې د ننګرهار پوهنتون افتخاري دکتورا ورکړه. د علمي نورمونو په اساس کله چې افتخاري دکتورا وي،
یو چا درته افتخاري ډاکټرا درکړه ته هغه د هغه له مزایاو نشي برخمن کېدی. یعنې ته پی ایچ ډي ډاکټر نه یې مګر وی ځان ته کاروي دکتور کلمه ورته کار شیخ القرآن ورته کاري او د دکتور علمي هغه مقام هم ورته کاري. همدارنګه د طالبانو د لوړو زده کړو برحاله وزیر ندا محمد ندیم هم هغه ته د شیخ الحدیث لقب کارول کیږي. د لوړو زده کړو وزیر د لوړو زده کړو د خپل ډیګري جعلي ده او د جعلي د هیڅ ډیګري نه لري، یعنی په احادیثو کې د تخصص نه لري. نو او دا چې د کومې مدرسې نه فارغ دی هغه جامعه اسلامیه ده. نو د هغوی پخواني چارسنبالي ما ته وویلي چې دی نه دی فارغ شوی. مولوي کبیر که څه هم دی دته هم ځکه دی ډېر مشهور دی په مولوي باندې، خو په د دوی په ویب سایټ باندې همدارنګه دته په ځینو مجالسو کې د شیخ القرآن خطاب کیږي، ولې قرآني علومي تخصص کې نه دی کړی. نور الله منیر او دوی هم په رسمي ویبپاڼه باندې لیکلي دي چې شیخ القرآن او شیخ الحدیث. ډاکټر صاحب خو د طالبانو په هکله یو دوه کسان دي، هغه نومونه به م واخلم چې پاتې نه شي. دی شیخ القرآن او شیخ الحدیث نه دی. همدارنګه یو بل شخص عبدالباقی حقانی بالکل وو، او دې ته ورته نور خو خیر په هر حال دغه خلک دي چې دوی جعلي. اوس د دې په اثراتو خبره کوو ډاکټر صاحب، څنګه چې موږ په شروع کې هم ویلي وو چې د طالبانو هم یو خپل یو پروتوکول دی، یو پروسس دی، یو پروسه ده چې د یو چارواکي انتخاب پکې د هغه په جګړې په میدان کې په صلاحیت باندې، د هغه په دیانتدارۍ باندې، او بیا د علومو یا د هغه د زده کړو چې کوم صلاحیت دی. اوس په دې کې دې پروسس کې دا یو جګړه خو د زیاتره خلک په جګړو کې پاتې شوي دي، سفارتکارۍ خپل دغه لري، دا تجربه لري، خو دا ځای ته دی ورسېدل او دی باندې شاید دا نور هم خبر وي یا هغه دا کنفرمیشن او تصدیق نه وي کړی. د دې اثراتو موږ خبره کوله چې دا خلک څنګه چې په پاکستان کې د دې ډیګري کچري پاکستان کې په یو سرکاري عہده باندې تلل غواړي، نو د دارالعلوم حقانیه د سرټیفیکیټ یا د ډیګري په بنیاد هغه سرکاري عہده اخیستی شي او مراتب او تنخواګانې او وغیره وغیره اخیستی شي. یو خدا ممکنه توګه باندې په افغانستان کې دوی د لوړو رتبې په دې بنیاد اخیستې دي. خو که موږ دې ته وګورو چې ښه نو د دې په افغانستان کې په ټولنه او دیني باورونو څه اغېز دی؟ دا ډېر منفي اغېز دی. څرنګه؟ ګوري یو مسله څه شی ده، دوی په افغانستان کې حاکم ذهنیت دا دی چې ته په دیني مسایلو کې نشي کولی چې وغږېږي، او که چېرته ته وغږېږي او په خپله د په هغه برخه کې زده کړې نه یې کړي، نو تا په در باندې دستي د کفر او د الحاد او د ملحد لګول کېږي. او دغه رتبې دا هم دوی ډېرې پټې ساتلې دي. یعنې په افغانستان کې دا بحث ډېر کم دی چې یو سړی که د دیني علومو لویه دوره یې کړي هغه ته کوم نوم اخیستل کېږي، آیا هغه مولوي دی، هغه شیخ الحدیث دی، شیخ القرآن دی، که مفتي دی، څه شی. دا بحثونه دوی کوشش نه کوي چې ملایان په افغانستان کې دا بحثونه وکړي. کله چې دا بحث را ایجادېږي، راپورته کېږي، نو دا خو دوه تاوانونه لري. لومړی مسله دا ده چې ته په افغانستان کې په قصدي ډول، په شعوري ډول دا جالکاري عام کوي. فکر وکړه د لوړو زده کړو وزیر دی په جال باندې شیخ الحدیث وي، د پوهنې وزیر دی په جال شیخ القرآن وي، د عدلیې وزیر دی په جال شیخ الحدیث وي. یعنی دا خو ته په ټولنه کې جال په لوی لاس نهادینه کې دا یو اړخ دی. دویمه خبره دا ده چې دغه ډول رتبې دا هغه څوک چې هغه ډېر زحمت وباسي، خواري کوي، د هغوی هغه خواري هم په اوبو باندې لاغو کېږي. هغه له علم سره یا د علم په برخه کې هغه زحمت او هغه ټول شیان په اوبو، هغه حقدار چې دی هغه حقدار ته نه رسول کېږي. او یو شخص مثلا چې هغه تخصص هم کړی، زحمت یې ویستی، خواري هم کړي، کتابونه یې لیکلي دي، هغه هم شیخ الحدیث دی. یو بل کس چې هغه د یوې جګړیزې مدرسې نه فارغ دی،
او کار یې ټول جګړه وو، فقط و فقط د دې لپاره چې بس فارغ التحصیل شي فارغ کړی دی. هغه هم شیخ الحدیث. ډاکټر صاحب د طالبانو دعوه دا ده چې د دوی په کم ته چې ترانسپیرنسي وایي یا شفافیت یا روڼوالی په نظام کې دی او احتساب چې دی هغه که هر څومره لوړه رتبه وي خو هغه جوابده دی او یو عمل دی وخت په وخت ښاغلي مجاهد صاحب نه موږ اورو چې شته دی او څوک هم د دوی د شرعي قانون نه بالاتر نه دی. مذهب اسلام دین کې هم د اصحابو د وخت په کیسو کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حواله ورکول کیږي چې هغوی هم یو سوال جواب باندې یقین لره او کوم ځای کې چاته یو پوښتنه وه هغه نه یې کولی شو هغه به د هغې وضاحت کوو. دلته اوس دا تحقیق نه وروسته خو دا معلومیږي چې دوی دا ډیګریان نه دي اخیستي. تاسو څه حده پورې فکر کوئ چې دوی به د احتساب عمل ته مخامخ کړی شي او دا دومره لوړ رتبو باندې موجود شخصیتونه چې دي په ممکنه توګه یو دغه ته مخامخ شي، احتساب ته مخامخ شي او دی یا د څوکیو نه لرې کړی شي یا بیا دوی د تصدیق وکتل شي. آیا د دې امکان شته دی؟ نه، د دې خو بیخي نشته دی. ولې د نشته؟ روڼوالي مسله دی که وایي چې زموږ بنسټ روڼوالی دی، نو طالبان افغانستان ته د کومې رڼې پروسې له لارې راغلي. جګړه یې نه ده کړې، د پاکستان نه جنګ نه کوو، کومک د پاکستان نه لارې دي ته ورته نور د سیمې هیوادونه نه او خلک انسانان نه دي وژلي. بل یعنې تر ټولو مهمه خبره چې شی دی، آیا د طالبانو زعیم افغانانو ته روښانه دی؟ هلته کومه د روڼوالی هلته شته؟ یعنې ملا هیبت الله تا لیدلی، ما لیدلی، 40 میلیونه افغانان لیدلی، خو نه یې دی لیدلی. دا چې نه دی لیدلی دا په خپله د شفافیت رد دی چې یو څوک پټ دی. صحیح. زما یا د یو بل وطنوال د افغانستان د یو بل کس فکر وکړه د نورستان د یو ډېرې لرې پرتې سیمې کس، دغه صلاحیت د ملا هیبت الله په عزل و نصب کې څه دی؟ ملا هیبت الله راغلی دی، یو څو کسانو خپل منځ سره پرېکړه کړې ده، مقرر کړی خلاص. همدغه رنګ وزیران هم ملا هیبت الله او دغه نږدې ډلې پرېکړه کړې ده فلانی دی د فلاني شي وزیر شي، فلانی دی والي شي، فلانی دی رئیس الوزرا شي. یعنې د شفافیت خو هغه وخت کې وي چې ته دا پروسه روښانه کړي، ووایي چې مثلا زما وزیر له کومې لارې منتخب شوی. شفافیت خو هغلته وي چې ته وزیر پارلمان ته معرفي کړي او پارلمان چې د ولس کور دی هغه ورته رایه ورکړي چې اوکې ته دې وزیر شي که نه شي. رئیس جمهور یا زعیم دی د افغانستان د خلکو په رایو انتخاب شي، که لویه جرګه وي، که انتخابات وي، که هر څه وي، خو شفافیت خو هلته له منځه تللی. بس کله چې دغه ټوله بدنه شفافه نه وي بیا خو خبره معلومه ده یعنې د احتساب هیڅ امکان امکان نشته نه دی. دی. تاسو د شفافیت خبره کوئ نو موږ د یو خبریال په توګه په موږ هم یو ذمهوارۍ وي په اوږو باندې. باید د دې رپورټ په وخت باندې تاسو د دې مفتیانو سره، شیخ الحدیث سره، شیخانو سره رابطه کړې، د دې رای مو اخیستې وي. کړې ما پر دې رپورټ کې د هغو رای نه ده لوستې. او موږ د څو وزارتونو ځکه دوی سره خو مستقیم اړیکه سخته ده او اکثره په تور لیست کې دي د دوی سره مستقیم اړیکې نیول نیغ په نیغه نه کېږي. نه کېږي. تو مجبوري چې وړاندویانو ته یې باجه وکړي، وړاندویانو یې جواب رانکړ. یوازې یو کس جواب راکړ، راته یې وویلې چې موږ نشو کولی چې په دې برخه کې نظر لرو، همدومره، او ته دا هم نشي کولی چې زما نوم خپور کړي ځکه موږ باندې دلته بندیزونه دي، موږ نشو کولی تاسو سره خبرې وکړو. نو پس د طالبانو د ویان تاسو کوشش موږ کړی کوشش کړی په مختلفو لارو. ډاکټر صاحب د دوی په ممکنه توګه د دې رپورټ یا مرکې نه وروستو کولی شي چې د خپل وضاحت ووایي تاسو دا شامل خو ډېره ښه خبره ده که دوی خپل ډېر وضاحت غواړي. ووایي. یا مرکې ته کې بالکل دا به ډېر کولی شي. یو بل زه چې وینم په افغانستان کې په کال 2021 کې په 15 اګست د طالبانو د واک د راتګ نه وروستو ډېر څه افغانستان بایللي دي او په بنیادي توګه باندې ډېر کور یا هغه بنیادي شیان چې دي د یو ملت د شناخت هغه نشته دی دا وخت. مثال په توګه ملي بیرغ افغانانو چې کوم دی هغه راکوز کړی شوی دی، پارک نه رپېږي، د طالبانو خپل بیرغ دی. ملي سرود دا د یو قام چې کوم سمبولیک علامت وي هغه بند دی. د اساسي قانون نشته دی. د
نړیوالو له لوري افغانستان دا وخت دی د دنیا په یو ځای کې هم د دې اوسنۍ واکمنۍ په رسمیت نه منل کېږي او د هغې غټ نقصانات کېږي په ښځو پابندۍ په یو بل شی چې کوم دی زه کوم پوښتنې ته راځم دا خو ما پس منظر وویلو هغه دا دی چې په افغانستان کې اوس خبریالتوب جرنالیزم چې کوم دی هغه کریټیکل یا ابجیکټیو یعنی هدفي دا قسم موضوعات چې دي په ځایي مطبوعاتو کې نه خپرېږي او د هغې علت دا دی چې موږ لیدلی دي وسله په لاس خلک سټول په نړیوالو مطبوعاتو هم دوی کوم داسې تاسو کله لکه مثال په توګه دې رپورټ نه وروستو د یو خبریال په توګه ته فشار محسوسوئ یا هغه خبریالان چې تاسو سره په دې موضوعاتو خبرې کېږي چې کله دا قسم کار وشي دوی لخوا کوم داسې چیلنجز وي دوه درې موضوعات وي دا چیلنجز خو خامخا شته فشارونه هم د دوی شته دوی خو په هرو لارو کوشش کوي چې هغه خبریالان چې له هېواده بهر وي نړیوالو رسنیو سره کار کوي هغه تر فشار لاندې راولي هغه کار ډول کیسه وي بیا که هغه ونه شي نو دوی خپلې د سوشل میډیا د ټولنیزو رسنیو ډلې لري بیا نو کوشش کوي چې هماغه خبریالان ټارګېټ کړي او د هغوی شخصیت خدشهداره کړي دا د دوی ځکه چې هغه وروستی فشار بیرون خو لاس نه رسېږي چې کس راکش کړي ټوپک په زور باندې وي وهي وي ټکي بندي کړي نو یوازینی کار چې دوی کولی شي هغه چې دوی هغه کومې ډلې چې لري چې دا په کابل کې فعاله دي او دوی پیسې ورکوي منظم هغوی نو بیا داسې کوي چې بیا یو شمېر مشخص اشخاص چې مثلا دا رپورټ زه په دې یقیني یم چې دې رپورټ د خپرېدو نه وروسته به اوس نو یو اوږده پروسه د تبلیغاتو شروع کېږي نو په دې کې کیدای شي چې ما ته به کافر هم وي ملحد به هم وي نو ډېر شیان به نور هم کوي دا نورمال خبره ده خو د کافر تاسو ته ویل یا ملحد ویل دا خو یو شته دی په موږ وینو چې د خپل رای سره څوک اختلاف ته چا سره رای سره کوي هغه دا یو ټاپه چې ورته وایي هغه کوي او د مطبوعاتو رول ډاکټر صاحب لیدونکو اردونکو ته به زه دا ووایم چې دا یوازې په دې خاطر مطبوعات نه وي چې انفارمیشن یا معلومات خپروي بلکې دا یو واچ ډاګ یا د څارونکي ادارې په توګه باندې یو ډیر مهمترین رول لوبوي زه به یو تازه مثال درکما چې د امریکې یو ډیره معتبره ورځپاڼه چې اوس د امیزان مشر جیف بیزوز اخیستې ده 15 کاله مخکې د دنیا په شتمنو شخصیتونو کې و دی هغه دا وخت لګیا دی واشنګټن پوسټ کې د هغو چې کوم کارکوونکي دي د هغو شمېره راکموي په منځني ختیځ کې په لندن کې دلته په امریکا کې نو دا درېیم ورد چې په امریکا کې په ټولنه کې کم چې ولسي ټولنه ده یو ډېر غټ دود بحث په دې روان دی او په بحث کې تر ټولو بنیادي پوښتنه دا ده چې ښه واشنګټن پوسټ کې خپل خبریالان د واشنګټن د دفتر نه لرې کړل هغه خبریالان کم چې د ډیموکراسي د پروټکشن یا د جمهوریت د قایم ساتلو لپاره د یو مهم رول ادا کوي یعنی ډیکټیټرشپ را نشي چارواکي چې دي هغه خپلې خوښې فیصلې چې دي په ولس ورته کوي دې لپاره ته کار کوي ته پلټنې کوي ته پوښتنه کوي ته ولس ژوندی ساتې یا بیا یو بل ځای چې پکې دی هغه ته میټرو سیکشن دا دی چې په واشنګټن ډي سي کې یعنی واړه چې کلیوال یا علاقایي حکومتونه دي د دې رول او کردار چې دی یعنی جوابدeh وي دی ورسته نو که مطبوعات نه وي نو د دې خبره به نه راځي نو په هغې ډېر غټ بحث روان دی قسم په امریکا کې ډېر مطبوعات دي نو د مطبوعاتو رول په دې لحاظ سره دا قسمه رپورټینګ چې دی د ولس په خاطر ضروري دی چې د دې معنی دا نه ده چې ته یو څوک بدناموي د دې معنی دا هم نه چې ته چا ملګرتیا کوي ولس ته معلوماتو تر څنګ ته دا هم رسوي چې ګوره تاسو په شروع کې مو پوښتنه کړې وه چې د دوی خو نظام چې دی شریعت دی او شریعت کې احتساب دی او شفافیت دی خو دا رپورټ ثابتوي چې شفافیت یوازې د وینا تر حده دی زه ډېره مننه کوم ستاسې او که څوک غواړي چې دا رپورټ لولي په دې باندې بحث کوي سوال جواب د افغانستان انټرنیشنل په ویب سایټ شته دی په ویب سایټ په پښتو فارسي انګلیسي او عربي ژبو شته په نورو ژبو کې هم دا په راپور په څلورو ژبو دی په پښتو ژبه دی په فارسي ژبه دی په انګلیسي دی او په عربي ژبه دی کې لوستل کېدای شي دا کم تفصیلات چې موږ وویل البته زما یوازې نور شخصیتونه خو ماته ټول مهم ښکاري خو امیر خان متقي صاحب اکثر زه څارم نو د هغو ماته داسې میانه روه سفارتکاري په خبرو کې یو داسې ښکاري چې ځان په عقله ډېر زیات صفتونو قایل نه دی
په ډېرو ځایونو کې ما ولیده. خو هغو په شان شخصیات هم ځان ته په دیوبند کې نو دا معرفي کول دا خو به انډین د دیوبند خو په هندوستان کې ده. هو حقانیه هم د انډین د دیوبند تر تاثیر لاندې ده، یعنې د مغوي نصاب ته نصاب د هغو نو دا به د ده غړو د ده چې کوم اسسټنټ دي یا مرستیالان دي حتما هغو به ویلي چې دا شیخ الحدیث شیخ الحدیث دی دغه کوي انټروډوس کوي. او خو خبره دا ده ګوري اوس مثلا فکر وکړه چې زه شیخ الحدیث نه یم او زما یو ملګری ووایي چې دا محبوب شیخ الحدیث دی، نو زه خو به خامخا دا وایم چې I'm not شیخ الحدیث. نو بدبختانه چې دا مسله شته. ډیره مننه ډاکټر محبوب صاحب، ستاسو هم ډیره مننه، شکریه. او موږ په دې موضوع باندې ډېر په اسانو ټکو کې په دې لحاظ سره بحث کوو چې دا تاسو وګورئ ما ډاکټر محبوب صاحب نه هم څو ځله پوښتنه وکړله چې تا په دې کې د شفافیت چې کوم دعوه ده ته خپل هم د شفافیت عمل ته رسېدلی یې. د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې دوی سره یقینا مواد وي چې شیخ الحدیث سره هم رابطه کړې ده، حقانیت سره هم رابطه کړې ده. د یو خبریال کار دی چې تاسو معلومات در ورسوي، ګران معلومات در ورسوي او د دې په بنیاد کله ناکله خبریال نه چلنج سره هم بخشي. ډېره مننه ستاسو د نظر او رایو په تمه. خپل خیال ساتئ.